سلامونه ملګرو، په دې هیله چې تاسې به ټوله ته روغ او جوړ یې. زه یم سردار ولی آریان، تاسې ګورئ ټیکنیکل احمدزی یوټیوب چینل. ملګرو ډېر خوښ یم یو ځل بیا تاسو ته په نوي او خوندوره معلوماتي ویډیو کې حاضر یم. ملګرو په نننۍ ویډیو کې ما وغوښتل چې دا موضوع تاسو ته مختصره کړم چې ما 5 کوډونه پیدا کړي چې دا کوډونه ډېر مهم دي. ما هم وغوښتل چې تاسو ته هم ورسمه. ملګرو که موږ موبایل زموږ لاس کې دا تر اوسه پورې زموږ نه ده، هر کله چې دا 5 کوډونه زده کړه په خپل موبایل کې عملي کړئ، تاسو 100% اعتبار درکوم چې ستاسو موبایل بیا ستاسو په خپل لاس کې ده. هغه داسې ملګرو دا کوم کوډونه چې د کوم په دې کوډو پسې موږ کولی شو خپل موبایل معلوم کړو چې زموږ موبایل هیک شوی دی یا هم د بل چا په لاس کې ده او که نه زموږ نوم ټیکس میسج وایس کال یا هم نور هغه شیان چې د هیک کولو قابلیت لري هغه بل چا هیک کړي او که نه د هیک کړي. ملګرو خامخا موږ ځان څخه ملګري لرو، هغه ملګرو ته خامخا خپل موبایل یوارې نه یوارې ورکړئ. څوک څه خبر همغه ملګري زموږ مکمله ډیټا ځان ته اړولې وي. خو په همدې طریقه کوډونو وسیله موږ کولی شو خپل همغه د شی معلوم کړي، مثلا ټیکس میسج یا هم وایس کال ده هغه معلوم کړي بل چې هیک کړی او یا هم نه هیک کړی. نو ملګرو دا 5 کوډونه خامخا درته زده کوو، خامخا په خپل موبایلو کې وهئ تر څو تاسو هم د خطر څخه بچ شئ. نه تنها ملګرو هیک په باره کې دا کوډونه ده، بل موږ کولی شو ملګرو په دې 5 کوډو کې یو کوډ چې خپل موبایل ماډل نمبر هم پکې چک کولی شو. همدارنګه ملګرو خپل کوم څه د موبایل ورژن ده، همدارنګه 37 لاوډ سپیکر ده، همدارنګه کوم څه موږ موبایل معلومولی شي اصلي ده یا هم ریفرش ده. همدې ته ورته ملګرو نور خوندورې ځانګړتیاوې هم په دې 5 کوډونو کې موجود دي. نو دا کوډونه خامخا تاسو در سره زده کوئ. نور مې وخت نه زم د ویډیو طرف ویډیو شروع کړم. ویډیو شروع کولو څخه مخکې ملګرو تاسو هم ټیکنیکل احمدزی یوټیوب چینل نوی سبسکرایب کړئ. زموږ چینل خامخا سره سبسکرایب کړئ او خوا کې کوم چې د بیل آیکن ده په هغه باندې ضرور کلیک کړئ. نور مې که څه پوښتنه درلوده د انټرنیټ په ډګر کمپیوټر یا هم موبایل کې، نو د ویډیو ډسکرپشن کې مې تاسو ته واتساپ ګروپ، ټلیګرام چینل، همدارنګه د خپل فیسبوک اکاونټ، ټویټر، کوم سوشل میډیا چې زه استعمالوم د هغو ټول لینکونه مې د ویډیو ډسکرپشن کې درکړي دي. که هر څه مشکل هم درلود ملګرو غاړه یم باندې ما سره شریک انشاءالله تاسو ته هم درکړم یو خوندوره معلوماتي ویډیو د امکان په صورت کې درته جوړوم تر څو هم تاسې هغه مشکل حل شي. نو اوس زه د ویډیو تر ویډیو شروع کوم چې دا 5 کوډونه څه دي او څه کارونه کوي. نو له موږ سره بیا هم ښه راغلاست. ته ملګرو 5 ډېر مهم کوډونه زموږ انډرایډ موبایلونو ته ډېر ضروري دي چې بیا د هغو باندې موږ پوه شو. هغه کوم کوډونه دي زه د ویډیو طرف ویډیو شروع کوم. ملګرو ویډیو شروع کولو نه اوس پر هم داسې ټیکنیکل احمدزی یوټیوب چینل نه یې سبسکرایب کړئ، زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ او په خوا کې چې کوم د بیل آیکن ده په هغه باندې ضرور کلیک وکړئ. صحیح ده ملګرو. اوس زه د ویډیو طرف ویډیو شروع کوو، نو موږ سره اوسېږئ. ملګرو دې لپاره به تاسو داسې خپل ډایل بټ به راخلاص کړئ. لومړی کوډ چې تاسو ترخیم ستوري زینه 0 زینه دا کوډ ملګرو تاسو پکې وهئ. دې کوډ باندې ملګرو تاسو د موبایل ډیټا راوړئ، یعنې IME کوډ چې کوم ده هغه تاسو ته پکې راوړئ. د دغه کوډ په وسیله تاسو کولی شئ ملګرو د بل چا موبایل د کنټرول لاندې ونیسئ یا هم ستاسو موبایل د دغه کوډ په وسیله کولی شي بل څوک د کنټرول لاندې ونیسي. نو هېڅکله څوک مه پرېږدئ چې دا کوډ ستاسو په موبایل کې وهي. ملګرو دا کوم IMEI چې ده ملګرو دا تنها په دې نه راوړئ، نور زیات کوډونه هم موجود دي چې دا کوډ هغه باندې د IMEI چې کوم کوډ ده ملګرو دا پرې راوړي. نو دا لومړی کوډ چې موږ څنګه کولی خپل موبایل IMEI کوډ چې ده هغه معلوم کړو، نو څوک پرې نه چې زموږ دا کوډ زده کړي او زموږ موبایل دې څنګ کې د تحت نظر لاندې ونیسي او زموږ موبایل څخه استفاده وکړي. نو ملګرو دوهم کوډ دا ده ستوري زینه 4 او بیا څنګه زینه وکړئ. دې کوډ باندې ملګرو زموږ ته خپل د موبایل اصلي ماډل نمبر ښکاري چې زموږ موبایل کوم ماډل باندې ده. نو دا د ملګرو زما G10F او 001 څنګه زما د موبایل ماډل نمبر ده. نو تاسو کله چې په دوکان کې موبایل اخیستی نو دا کوډ خامخا پکې ووایئ تر څو ستاسو د موبایل څنګه د سرویس موډ او یا هم کوم ماډل نمبر چې ده هغه تاسو ته پکې معلوم سي. نو دا په دې طریقه کولی شو خپل موبایل څنګه معلوم کړو چې کوم ماډل باندې ده. دا هم دوهم کوډ شو. و دریم کوډ ملګرو چې ده دریم کوډ ملګرو دا کوډ څنګه کولی شو موږ خپل موبایل معلوم کړو چې زموږ موبایل هیک شوی دی یا که نه زموږ موبایل بل چا د تاثیر لاندې ده یا هم بل څوک ورڅخه نظر کوي او که نه کوي. نو دې لپاره ملګرو تاسو یو کوډ وایئ ستوري زینه 2 زینه به کېکاږئ.
ملګرو دریم کوډ چې شی دی تر اوسه مې هم درته ویل نه پوهېږم د شبکې کټ شول دې له خطره کوډ وانخیستم. دریم کوډ ملګرو دا چې موږ څنګه کله چې خپل موبایل کې معلوم کړو زموږ موبایل هیک شوی ده که نه، زموږ موبایل سرویس کوم SMS چې دی، کوم وایس کال څه ده، کوم نور ډیټا څه ده، بل څوک استفاده ورڅخه کوي او که نه، آیا تنه یې موږ ورڅخه کوو. نو دې لپاره به داسې کوډ وایي ستوري زینه ده 2 د زینه به کیا دا به اوکې کوي. نو دلته ستاسو ته ملګرو داسې یوه صفحه راوړي. موږ شبکه ملګرو لږ څه کمزورې ده، اوس موږ ته راواړوي. زه یو ځل بیا پکې وایم ستوري زینه 2 زینه MIE code is started. دا د ملګرو بل کوډ هم موږ ته راواړو. ملګرو هغه زما شبکه څه موبایل کمزوره دی له خطره هغه ما ته نه راوړو. تاسو شبکه انشاءالله په اول واري تاسو ته راوړي ستوري زینه 2 زینه اوکې کوي دا کوډ تاسو ته راوړي. دلته ملګرو لیکلي when not reachable یعنې ستاسو ملګرو وایس کال not forwarded data not forwarded دا کوم SMS چې دی ملګرو دا نه دی فاورډ شوي. دا هر شی تاسو ګورئ ملګرو ته وایي ستاسې ناټ یعنې دا یو شی هم ستاسو فاورډ شوي نه دی، بل څوک ورڅخه استفاده نه کوي. که چیرې ملګرو ته ناټ فاورډ نه و لیکل د فاورډ ته نه لیکلی او دا ناټ یې نه و پکې لیکلی نو تاسو پوه شئ زموږ د دې شي څخه بل څوک هم استفاده کولی شي. مثلا په توګه ملګرو دلته لیکلي وایس ناټ فاورډ دا په دې معنا چې زما کوم وایس کال چا سره کوم هغه بل څوک نه اوري پرته له ما نه یې فاورډ شوي نه دي. که چیرې ملګرو دلته ناټ نه و موجود او فاورډ لیکلي وو په دې پوه شئ ستاسو زنګو څخه بل څوک هم استفاده کوي، څوک چې چاته زنګ وایي هم بل څوک ته زنګ روي. همدا رقم کوم ډیټا چې دلته لیکلي ته هم لیکلي ناټ فاورډ یعنې دا ډیټا څنګه زما نه ده فاورډ شوې. که چیرې دلته ناټ نه و لیکلي فاورډډ نو دې باندې پوه شئ ستاسو ډیټا څخه هم نور څوک استفاده کوي. همدارنګه ملګرو موږ نمونه خرور همدا نور هم همدا رقم دي. دا ملګرو دریم کوډ چې موږ څنګه کولی شو خپل موبایل معلوم کړو چې بل څوک ورڅخه استفاده کوي او که نه کوي. او بل کوډ ملګرو چې شي د هغه کوډ ستوري زینه 9900 زینې په نوم کوډ ده ملګرو. په دې باندې موږ ووایو چې د خپل موبایل هر سیستم څنګه چک کولی شو. خو ملګرو په دې کې ډېر کار مه لرئ. که چیرې دې کې تاسو کار وکړئ ستاسو موبایل کې ګډوډي رامنځته کېږي او ستاسو زیات ستونزې رامخته کوي. نو کوشش وکړئ ملګرو په دې کې زیات ګوتې ونه وهئ، یوازې د معلوماتو لپاره دا کوډ سره یاد کړئ. صحیح ده ملګرو. دا هم څلورم کوډ و. پنځم کوډ ملګرو چې بیسیک کوډ د هر انډرایډ موبایل هر کوم موبایلو کې کار کوي هغه موبایل هغه کوډ موږ ته ډېر مهم ده. هغه د ستوري زینه 0 ستوری زینه ده ملګرو. دا ملګرو موږ د خپل موبایل سپیکر د همدارنګه ټچ د سنسر د کامره د ملګرو څه شی چې په موبایل کې موجود هر ټول موږ ته چک کوي چې دا اصلي دی او که نه، خپل دی او که نه دی خپل. که غوښتل ملګرو ټچ معلوم کړئ نو په دې ټچ باندې به کلیک وکړئ. دلته تاسو کولی شئ د خپل موبایل ټچ څنګه کوي معلوم کړئ چې کومه ساحه کار کوي او یا هم ساحه کار نه کوي. نو ملګرو دا کوډ هم تاسو ته ډېر ضروري دا کوډ باید تاسو ته ډېره یاد کړئ. همدارنګه ملګرو تاسو کولی شئ دلته کامره هم چک کړئ، همدارنګه مخکې کامره چک کړئ، همدارنګه شا کامره چک کړئ، همدارنګه کولی شئ سپیکر هم چک کړئ. نو دا ملګرو کوم چې دی د زیرک موبایلونو 5 مهم کوډونه چې موږ ته زده کول ډېر مهم او موږ ته خامخا یوه ورځ په درد خوري. نو هیله چې ویډیو مو خوښه شوې وي، ویډیو څخه مې یو شی زده کړی وي. تر بیا پورې چې داسې ښه خوندوره معلوماتي ویډیو تاسو ته مو د کومه په لویه بخښونکي خدای مو سپارم. هر چېرې چې یاست ښاد او اباد اوسیږئ.